نن د کابل پوهنتون د 22 پوهنځیو او اویا څانګو څخه 2.5 محصلین د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغ او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شول. په یادو مراسمو کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم فارغ زده کړیالانو ته د مبارکۍ ترڅنګ وویل د دې پر ځای چې ځوانان نورو هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړ شي، هڅه کوو چې په کور دننه ورته د ماسترۍ او ډاکټورا د برخې برنامې زیاتې کړو ترڅو په کور دننه خپلې لوړې زده کړې بشپړ کړي. ښاغلي وزیر زیاته کړه د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري سږ لوړو زده کړو وزارت ته 2.5 بستونه راکول شوي وو چې د ټولو لپاره وړ قدرونه ټاکل شوي او په دندو بوخت دي. کوشش مو دا دی چې په افغانستان کې د ماسترۍ برنامې د ډاکټورا برنامې د دې ایجاد نور هم ډیر کو. د دې پر ځای باندې چې ځوانان مو خارج ته مجبور کیږي په داخل د وطن کې دا اساني ورته برابر چې خپل علوم ته د ترقۍ لپاره لار ولري، د دې په داخل د افغانستان کې ماسترۍ او ډاکټورا وکړي. او دوهمه دا چې د کار په متعلق سږ کال موږ ته د کار په جریان کې اسلامي امارت په تشکیل کې 2.5 بسته راکړې وه. 2.5 بسته مو ټول اعلان کړه، هغه څوک مو ورته راوستله چې په چا کې وړتیا موجوده وه. د مراسمو پر مهال د کورنۍ چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی ټولو فارغ زده کړیالانو ته ډاډ ورکړ چې اوس مهال اسلامي امارت د پرمختګ په حال کې دی او ورځ تر بلې په تعلیمي او نورو برخو کې پرمختګونه رامنځته کیږي. ما په مدرسې دی کار لري، ما په پوهنتون دی کار لري، ما په مکتب دی کار لري، خو په هغه نورو کې به موږ نه ورغږېږو. ورو ورو کارونه ښه کېږي، تاسو به ورته وارخطا کېږئ، ما خدای به ټول کارونه انشاءالله ښه کړي، سره بلد بشي، د ستونزو به خدای حل کړي، خدای به افغانستان خپلواک او خودکفا افغانستان وګرځوي، د خلکو د احتیاجۍ نه به خدای پاک موږ تاسو خلاص کړي. د یادو مراسمو پر مهال د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد فارغ زده کړیالانو ته وویل دا ټولنه تاسو ته اړتیا لري او باید په پوره صداقت او ایماندارۍ سره دغې ټولنې ته خدمت یو ملي او دیني وجیبه وګڼئ. او د الله په خاطر درته وایو چې دا ټولنه، دا هیواد، دا اولس تاسو ته سترګې په لار دی، تاسو ته اړتیا او ضرورت لري. هر یو ځان داسې فرض کوي چې دا ټولنه یوازې همتا لري، یوازې ته چې ته به دې ټولنې ته نجات ورکوې. همدارنګه مولوي محمد یعقوب مجاهد د خپلو خبرو پر مهال وویل امریکا 20 کاله په افغانستان کې د اشغال شپې ورځې تیرې کړې، خو د افغانستان د آبادۍ لپاره هیڅ اساسي او بنیادي کار نه دی کړی. یعنی هغه اساسي آبادي هم نه ده کړې. برق د یوې کلي اردو برق د شهري برق سره وصل نه و، ټول په جنریټرانو باندې چلېدل او هر جنریټر په زرګونو لیټره تیل په شواروز کې خوري. ته یې محتاج ساتلی چې ستا یو جزوتام یو کلي اردو د برق یا د روښانه کولو دپاره یو څه شی ونه لري، تیل ونه لري. فارغ زده کړیالانو خوښي څرګنده کړه چې د زده کړو په بهیر کې 4 کلن مزل نن پای ته ورسېدو. دوی همدارنګه ویل په یادو مراسمو کې د حکومتي چارواکو شتون زموږ لپاره د کلک ملاتړ ډاډ راکوي. موږ د برنامې ته راغلي وله او موږ یې ونازولو. واقعا زه ډېر خوشحاله یم چې زما په خپل کلاس کې لومړۍ درجه ترلاسه کړله او بس موږ ډېر خوشحاله یو. احساس مې ډېر بس د ویلو څه نه لرم، ډېر احساس خوشحالۍ کوم ځکه چې پس د ډېرو زحمتونو، ډېرو کړاوونه. هیره دینوي چې له دې وړاندې هم په سلګونه تنه زده کړیالان د کابل د طبي پوهنتون څخه فارغ او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شول. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.